بسم الله الرحمن الرحيم د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ای مؤمنان، دا شراب، قمار، دا درشلې یعنی نصب شوي تیږې د عبادت لپاره او غشي د بخت ازمایلو په خاطر دا ټول ناولي او شیطاني کارونه دي. له هغو نه ډډه وکړئ. هیله ده چې تاسې ته به بری در په برخه شي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك وصل وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. زما د ایمان او عقیدې ورونو، ستاسو نننی درس دی حلال او حرام. ورونو، د اسلام د اساسی مسائلونه او د انبیاءو د پیغمبرانو په تعلیماتو کې د اساسی تعلیماتو نه یو تعلیم دا دی چې انسانان به حلال رزق خوري، یو د بل د مال احترام بکي، یو د مال با په ناروا طریقه باندې نه خوري. قرآن عظیم الشان کې الله رب العالمین فرمایلی یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اے د ایمان خاوندانو، په خپلو کې یو د بل مال په ناروا طریقه باندې مخورئ. او قرآن عظیم الشان کې الله رب العالمین مؤمنانو ته حکم کړی دی یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. اے د ایمان خاوندانو، هغه پاک حلال او پاکیزه شیان اخورئ چې موږ درکړي، حرام او ناروا مخورئ. اسلام حلال خوری ته او حلال رزق ته خلق تشویقی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی طلب الحلال واجب على كل مسلم. د حلال رزق طلب او د حلال رزق د پاره کوشش په هر مسلمان نر او ښځه باندې فرض دی. هر سړی به کوشش کوي چې حلال رزق پیدا کړي، حلال ډوډۍ پیدا کړي. حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم د صحابو په یو مجلس کې ناستو. په هغه مجلس کې د هغې مجلس مخې ته یو سړی تیر شو، چاق او چوبن، چالاک او بیدار سړی و، تیزۍ سره روانو. یو صحابي ویلی د الله پیغمبره، کاش کې د ده دا چالاکي و نشاط او دا منډه او دا بیداری د الله په لار کې وي. یعنی کاش کې دی په جهاد کې داسې بیدار وي، د الله په لار کې بیدار وي، د دین په کارونو کې داسې بیدار وي.
نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل کده د دې لپاره منډې وهي د دې لپاره بهدار دی منډې وهي چې خپل وړو بچو ته حلال رزق پیدا کی فهو فی سبیل الله د الله په لار کې کده د دې لپاره کوشش کوي او منډه وهي چې خپل زړې مور ته او خپل زور پلار ته سپینګری پلار ته رزق پیدا کی فهو فی سبیل الله د الله په لار کې او کده د لپاره منډه وهي او کوشش کوي او بیداری کوي چې د حلال پیدا کی د حرامونه ځان وساتي خپل خېټه د حرامونه پاکه کی فهو فی سبیل الله نو د الله په لار کې او کده د لپاره منډه وهي د لپاره پیسې پیدا کوي د لپاره کوشش کوي او دنیایي کارونو کې منډه وهي چې فخر وکي ریا وکي تربور نه پیسې ډېرې شي پلانې مې ماڼۍ اوچته شي فهو فی سبیل الشیطان نو دا د شیطان په لار کې نو د حلال رزق دپاره منډه وهل او د حلال رزق دپاره کوشش کول او د حلال رزق پیدا کول دا د الله په لار کې جهاد دی دا د جهاد یو نوع ده دا د دین کار دی قلبه کولو کې یوه کولو کې دکانداری کولو کې دیاړي او مزدوري کولو کې اجر دی ثواب الله پاک ورکوي هغه کس ته چې هغه مزدوري کوي هغه دیاړي کوي هغه کوشش کوي هغه محنت کوي او خپل بچو ته خپل مور او پلار ته حلال رزق پیدا کوي دته الله اجر ورکوي په دې کې اجر نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکله من عمل یده د دینه خود طعام بل چا نه دی خوړلی چې د خپل لاس د ګټې نه وخوري د دهقان ډوډۍ د کارګر ډوډۍ د مزدور ډوډۍ د ټولو نه بهتره ډوډۍ ښایسته ډوډۍ ده چې کومه ډوډۍ د لاس په تڼاکو باندې وګټلی شي د نانوایي ډوډۍ د موچي ډوډۍ د نجار ډوډۍ د انګر ډوډۍ د ټولو نه ښه ډوډۍ هغه کارونه چې خلک ورته په سپکه باندې ګوري خلک ورته په کمه باندې ګوري هغه چې په دفتر کې ناست دی رشوتونه جمع کوي هغه چې په قضا کې ناست دی رشوتونه جمع کوي د الله په حکم باندې پیسې اخلي هغه چې ټیکې او اجارې اخلي د وطن او د قوم او د خلکو د یتیمانو د کونډې پیسې په کمیشنونو کې اخلي هغه خلکو ته عزتمن ښکاري هغه انجینر خلکو ته عزتمن ښکاري چې سړک خراب جوړوي مکتب خراب جوړوي سیمټ پټوي هغه خرڅوي په هغه موټر اخلي په هغه کور جوړوي په هغه ماڼۍ جوړوي هغه رئیس خلکو ته ښه ښکاري چې مکتب خراب جوړوي بیا د ټیکهدار نه پیسې اخلي با په هغې باندې موټر اخلي بیا هغې کې ګرځي او په هغې بلډنګ او ماڼۍ جوړوي بیا په هغې باندې فخر کوي بیا د خپل زوی واده په هوټل کې کوي په هغه حرام او مردارو پیسو باندې دا د الله په نزد باندې ذلیل ترین خلک دي د الله په نزد باندې بدترین شریر ترین ذلیل سپک شرمیدلي خلک همدغه دي چې حرامو باندې پیسې پیدا کوي ناروا باندې پیسې پیدا کوي کمیشنو باندې رشوتونو باندې پیسې پیدا کوي د قوم پیسې خوري د کونډو د رنډو د یتیمانو حق خوري غدر کوي خیانت کوي دا د خدای دښمنان نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل بهتر رزق هغه رزق دی بهتر خوراک هغه خوراک دی چې د خپل د لاس د ګټې نه څوک خوري وان نبی الله داود کان یاکل من عمل یده د الله پیغمبر داود علیه السلام باینګري کوله د اوسپنې کار به کو زغرې به جوړولې تورې به جوړولې او د هغې نه به خپل رزق پیدا کو او هغې نه به رزق خوړه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الكسب قال بيع مبرور وعمل الرجل بيده نبی صلی الله علیه وسلم نه چا پوښتنه وکړه اے الله پاک پیغمبره ښه کسب کوم کسب دی ښه کاروبار کوم کاروبار دی چې سړی پکې پیسې ګټي او مال ګټي قال بیع مبرور حلال او جائز تجارت حلال او جائز تجارت وعمل الرجل بيده او د سړي د لاس عمل د سړي د لاس تڼاکې چې هغې باندې پیسې پیدا کوي هغه بهترین کسب دی هغه ښه کسب دی نجار انګر مزدور دهقان